سلامونه او نیکی هیلې د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې قدرمنو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د وبا ورځو کې مینه نول له پیله تر پای راسره واورېدن. له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا زه واحد الله امان له یو نوي ناول سره ستاسې درنه چوپړ ته راغلی یم. دا ناول تور بنګړی نومیږي. لیکوال اجمل پسرلی دی چې ښایسته او په زړه پورې داستانونه او ناولونه لیکي. د دې ناول محتوا ټولنیزې ناخوالې او ستونزې دي. نن شپه یې لومړی برخه اورئ. تور بنګړی. په هدیره کې د ګور پر لور یوازې رهي وه. شاوخوا څوک نه وه. د جمرود د دښتې له لورې د کچهګړۍ پر کم رامات تاوده سهارني شمال ته یې څادر له سره ښویېده. خو دی په دواړو لاسو تکیه کړی وه. د ګڼو خلکو څرپه یې اورېده چې پر پټلنه مځکه درانه ګامونه پسې اخلي. شاته یې نه کتل. له لرې غبرګې سترګې وګورو ته نیولې وې. څرپ څرپ زیات شو. د دې په باور د شمال غږ وه، خو داسې څرپی شو لکه ډله خلک چې منډې ورپسې وهي. ګورو ته لا څو ګامه پاتې وه. په وارخطا یې شاته وکتل. دې خوا اخوا د خلکو سیوري درېدلي وه. سترګې یې پټې کړې. سر یې وڅنډه. ژر یې بیرته سترګې پرانیستې. هېڅوک نه وه. غونې یې زیږ شول. په شا شا د ګور خواته ولاړه. د ګور پر شناخته یې لاس تکیه کړ. پخوا یې هم په هدیره کې څو ځله داسې احساس کړی و چې څوک یې څاري، خو بیا یې زړه ته لوېدلې وه چې داسې یوه واهمه ده. له ګوره سره کېناسته. څادر یې پر سر سم کړ. لاسونه یې لپه کړل. میونده زویه، شهیده زویه، مور دې ورکه شه. کاش کې ځواني مرګ نه وای. د جنتونو سردار شي. څڅېدلو اوښکو ته یې پلو ونیو. د ګور پر خاورو یې رغوی تیر کړ. په ناستو یې له شاوخوا څو وړې ډبرې ور واخیستې. د ګور پر سر یې کتار کړې. ټیکونه یې په لاسونو ټینګ کړل. لیوه سره تر بل سره یې پر هدیرې نظر تیر کړ. تر پخوا لویې ورته ښکاره شوه. لاسونه یې پر مخ راکاږل. سر پرې وګرځېد. د ګور پر جنډه یې مخ کېښود. د جنډې پر سر شنه ټوټه رپ رپ باد ورپېده. دې سترګې ور پورته کړې. بیا ورو ورو روانه شوه. 3 ځله یې د هدیرې لور ته مخ واړوه. بل ځل چې شاته کتل د کډوالو نوو خیمو هدیره ترې پناه کړې وه. په کوڅه کې زوی د پاچا کور ته سترګې نیولې وې. د هغوی پر وره د ګونۍ رازوړنده پرده خوځېده. شاته یې پر سره کمیس کې څوک ښکارېدل. مومن پر خپلو تازه رابوټېدلو ماټو لاس واهه چې له لرې په مور سترګې ولګېدې. شا یې ور واړوله. هغه یې څنګ ته چټکه تېره شوه. پلو یې مخې ته نیولی وه. چې د خپل کور ورې پورې واهه. مومن ورپسې منډه کړه. له څرپي سره یې د مور مخ ته نیولی پلو ولوېد. پر ټټر یې لاس کېښود. اوف زویه، زړه دې بوټ راوویست. مومن ورته وویل. ادې څه شوي؟ ابا مې پسې غوښتې. په نیولې غږ یې ورته وویل. هدیرې ته تللی وم. څه دې کول؟ که ولاړو بیا به مې یادېږي. بیا به د فشار جګ شي. مور پر خپلو شونډو لاس کېښود. غږ مه لره. اوس په دې پلارم بیا نصیحتونه راته کوي. دا کوټګر خو په کوڅه کې نه وه. دا پاچا چې بیا شیطاني وکړي. ادې هغه بیچاره مه ملامتوه. تر دوی ښه خلک والله که په دا کوڅه کې وي. مور خپلې شنې پلاستیکي چپلکې د کوټې مخې ته سره ورو ورو وجنګولې چې خاورې یې وڅنډي. د مومن د پلار ټوخی شو. غږ یې کړ. راغلې؟ پاچا صاحب دوی ته ورغلی وې. د مومن مور مومن ته وکتل.
مومن سر ورته وخوځاوه چې همدا خبره ورته وکړي. دی په ټیټ غږ وویل هو. روزي خان د جالۍ سپینه خولۍ له سره لرې کړه. په دغې پسې مې کور لټ په لټ کړ. انګور دې هم له هلک سره ما د پاچا دوی خواته ولېږله. ودې لیده د مومن مور د خپل زوی لور ته شونډې بوڅې کړې چې څه خبره ده. میړه یې ورته وویل څنګه ژر ترې راغلې؟ نور مې څه کول؟ ته هم زړه شوې. تر تا د هغه انګور ښه ده. غم ورسره ژاړي. فشار خو به دې بیا نه وي پورته شوی. د مومن مور تر ژبې لاندې وویل غم ژاړي؟ له همدې سره وپړېده. مومن ور منډه کړه. دوا یې له رپکي ور واخیسته. د دې تر ژبې لاندې ګولۍ کېښوده. پلار یې د خپلې مېرمنې پر سر څادر سم کړ. د پښو په څوکو تر دروازې ولاړ. ور یې ورپسې پورې کړ. مومن ورته کېناست. د مورې خرهاری شو. ښځې چې سترګې وغړولې د مومن لاس یې ونیو. پر پاچا دوی څه شوي؟ ترور یې مړه شوې. دې سترګې پټې ونیولې. او خدای دې وبخي، مرګ یې پرده وه. مومن د دې لاس وموښه. مور یې وویل ترور یې ډېره بوډۍ وه، خو ولې دې ماته په دروازه کې نه ویل؟ ما ویل فشار به دې جګ شي. څه مو سره پاتې دي چې فشار مې پرې جګېده؟ مومن غاړې تازه کړې. ادې په دې ټوله کوڅه کې بس هم دوی دي. د دروازې کغ شو. روزي خان نو چې ویل یې در ښځه یې ویښه ده. مومن ته یې وویل مومنه دا ګلم د پاچا دوی کور ته یو څه هغه راته ویل چې ټول مال یې کابل ته وړی، بس دا ضروري شیان یې پرې ایښي دي. مور یې په زګیروي ټیکری پر سر سم کړ. د دیوال خواته شوه. مومن د دې تر توشک لاندې ګلم ورکش کړ. پر اوږه یې واړوه. په کوڅه کې نارینه راپڼه شوي وه. د پاچا دوی د کور ور پورې وخو د ګونۍ پیڅ کچا پورته پر میخ ځوړنده کړې وه. مومن د دروازې مخې ته ودرېد. یو سړي ور پورې واهه. ده ته یې اشاره وکړه دا کور یې سړیو ته خلاص کړی، بېغمه ورځه. مومن کور ته شا واړوله. ګیله مې پر مځکه واچوه. پلار یې غاښونه وچیچل. ور په غوږ شو. پورته به دې ایښی وه. ټوله سره خاورې دي. پر کټ ناست یوه سپین ږیري مومن ته ور غږ کړ دغه ګلم بیرته کور ته یوسه. که کټونه لرئ کټونه را وباسئ. پاچا له یو بل کټه را پاڅېد. مومن ته یې وویل بچو دغه زنانه ورته وروړه د معلم صاحب دوی کور ته. دلته به کټونه کېږدو. د پاچا د ترور کور د شا په کوڅه کې وه. تر هغه ځایه د مومن اورمیږ وچ شو چې دروازه یې ټکوله. ګلم ترې پر مځکه ولوېد. یوې وړې نجلۍ پرده پورته ونیوله. وړاندې ښځې ښکارېدې. د ګلم ورکش کړ. له وره سره یې کېښود. کمیس یې له دوړو وڅانډه. په غولي کې پر یوې نجلۍ سترګې ولګېدې چې د ده خواته یې کتل. کمیس یې هماغسې سور و چې نن سهار د دروازې د زړې ګونۍ شاته ځلېده. مومن دروازه ورپسې پورې کړه. د دروازې د دوړو له منځه یې کور ته وکتل. له شا پرې چاغک کړل بچو ګلم دې څه کړ؟ مومن ژر ژر سترګې ورپولې. دغه دروازې سره مې کېښود. دروند دی. ورته کتل مې چې څوک یې وړي. دلته خاورې دي. پاچا د مومن پر اوږه لاس کېښود. ور یې پورې واهه. بل لاس یې ګلم ته ونیو چې مومن یې ور پورته کړي. مومن پر ګلم غېږ وګرځوله. په برنډه کې څو زړې ښځې ناستې وې چې د دوی له ورتګ سره یې پلونه مخ ته ونیول. لږ وړاندې په تیاره غوندې کوټه کې پر هغې سرې کمیسې د مومن سترګې بیا ولګېدې. د کړکۍ پر ژۍ د حلوا نکلي پیشقاب ایښی وه. خوږ بوی په نیمه لوڅه کوټه کې خپور وه. حلوا د پاچا د ترور د څلوېښتۍ وه. پاچا دې ورځې ته انتظار وه. سبا یې کابل ته لیږل. د روزي خان ته ویلي و چې د دوی یو څه مال به هم له تورخمه د خپل کور له ښځو سره تیر کړي. مومن سره نغښتې غالۍ د کوټې په ګوټ کې ودروله. د مومن پلار پر غالۍ لاس تیر کړ چې نور څه شی پاچا ته ورکړو. مېرمن یې ورته وویل په دغه څه باور دی چې دا نیمه کډه ورسپارې؟ د مومن پلار خپل مخې ته لاس تیر کړ.
موږ دا ټول کور او د دوا کارتنونه په خپله په تورخم نشو تیرولی. پولیس به مو پوست کړي. ښه ده چې نوي پاچا دوی پورې باسي. میرمن یې ټیکری پر سر سم کړ. دی بیا له کومه داسې د خیر سړی شو چې کډان تر کابله راته یوسي. سړي د مومن خواته لاس ونیو. هغه پوه شو چې پلار یې توکدانۍ غواړي. هغه یې د ده مخې ته کېښوده. د نسوار توک کړل. په دې نیمه ګېډه پاچا راشن اخلي. ما ویل چې څرنګه. سړي ژبه پر تالو او وریو تیره کړه. د نسوارو پاتې دانې توک کړې. میرمنې بیا پوښتنه وکړه د څه شي راشن؟ موسسه د کډې پر سر غنم ورکوي. ښځې شونډې بوڅې کړې. روزي خان ورته وویل مه کوه، غریب سړی دی چې موږ هم څه ورسره کړي وي. مومن له نغښتې غالۍ سره ودرېد. ابا د کابل وضع ښه نه ده. لامر بالمعروف خلک ډیر په تنګ دي. کاش کې دا پاچا صاحب دوی هم کډه نه کولی. د کابل د کور سر چې مې هغه تیره میاشت پټوه، خدای داسې کراري وال لکه د ظاهرشاه د پاچایۍ. مومن غاړې تازه کړې. په کابل کې د پاچا دوی له کوره لرې یو. مور یې ورته وویل ښه ده چې له دغه کوډګره خلاص شو. مومن یو ځل دې ته بیا خپل پلار ته سترګې واړولې. بیخي ډېره سره لرې یو. لکه دغه زموږ کچه ګړۍ راواخله. د پېښور تر صدره دومره لاره خو به وي. مومن هو کړل. مور پر توشک د روزي خان خواته ورنږدې شوه. سړیه دا د کابل تک ته بیا یو ارښه فکر وکړه. هغه ده کم ته نوي کډې له کابله راغلي دي. خیمې ولاړې دي. څه خبره یې چې له کابله راغلي؟ نو له کومه راغلې؟ روزي خان توکدانۍ له خپلې مخې اړخته کړه. د یوه لاس ګوتې په بل لاس کې ونیولې. یوه ګوته یې ورغبرګه کړه. سلطان به را پیدا کړو. له دې ځای ایران ډېر لرې دی. هغه به له هغه ځایه کابل ته دوا راوړي. ښځې ټیکرا یې د ښي غوږ له سره شاته کړ. روزي خان بله ګوته ورغبرګه کړه. دغه مومن به هم له خیره سره دا د ګیره برېتې راغلی دي. کال ته به له پېښوره دوا راوړي او د لوڼو حال به دې هم له کندوزه واخلو. هر څه به سره سم شي. تر کله به په پردي وطن کې په پردي کمپ کې پراته یو. میرمنې یې سر ټیټ کړ. د کټ له لاندې څادري بکس ورکش کړ. د غالۍ څنګ ته یې کېښود. د دې د انګور چې د وره شاته یې غوږ نیولی و، د سلطان د نوم له اورېدو سره پترې نیولې شونډې ویړې شوې. تر ټیکري لاندې پر خپلو جړو ویښتو لاس تېر کړ. ادې له هغه بلې کوټې څه شی پاچا صاحب ته ورکوو چې راوړم؟ خواښ یې په زګیروي ورلټېده. ته ودرېږه، زه به یې وګورم. مومن خپل پلار ته وویل ابا پاچا صاحب سبا دا مال تیروي. موږ به بیا کله له خیره سره پسې ځو؟ بله جمعه که د خدای رضا وه. د کابل په خوشحال مینه کې د لارۍ له درېدلو سره دوړې باد شوې. مومن څادر سترګو ته ونیو. د لارۍ د رازوړندو زنځیرونو له ګړنج و ګړونج سره د کوڅې کوچنیانو چیغې کړې کوچ آمد، از پاکستان آمد. مومن د غنمو بورې ته اوږه ورکړه. بورې یې سمه تکیه کړې نه وه چې ډزې شوې. بوجۍ یې دستي پر مځکه کېښوده. موټروان پر ولې وتپاوه. په شمالي کې اول خط را مخکې شوی. طالبان به یې بیرته په شا کړي. ډزې تیزې شوې. مومن پورته غوځار شو. موټروان ته یې وویل دا خو دلته نږدې ښکاري. موټروان له نسوارو ډکه خوله له خندا ټینګ ونیوله. مومن ورټیټ شو. بوجۍ په غېږ کې واخیسته. د کور دننه یې د وره په خوله کې کېښوده. غولی کوچنی ورته ښکاره شو. 14 کاله مخکې چې دوی پاکستان ته مهاجر شوي وو، هغه وخت ده ته د کور انګړ لوی ښکارېده. مخامخ کوټې ټیټې ور معلومې شوې. د حویلۍ په منځ کې څا ته ودرېده. څا وچه وه. لاندې پکې 3 رنګه پلاستیکونه پراته وه. مومن ته کوچنیواله ور په زړه شوه چې نوې څا کېنستلې وه. انا یې په چوتره ناسته وه. ورته ویلې زویه الویزان دې څا ته مه ورنږدې کېږه. چوتره اوس د ده په سترګو ټیټه او وړه وه. د کوټو په خوا ور چټک شو. 3 څنګ په څنګ خونې په نظر وړې ورغلې. د کوټې په منځ کې ودرېد. د لوښو بوی و. چت ته یې وکتل چې پلار یې څو اونۍ مخکې پټې کړې وې. د توربخونو لرګیو شاته بوریاوې تکې سپینې ښکارېدې. د انا د قرآن کریم تاکۍ ته ودرېد. هغه به د تاکۍ لاندې ناسته وه.
د قرآن شریف پر خطو به یې ګوته تېروله، کله به یې غږ لوړ شو، یا ایها الذین آمنو، کله ټیټ. روزي خان ناره کړه، څه شوي زویه؟ مومن له ورسۍ ور ټوپ کړل، نږدې له خپلې ورېندارې سره لګېدلی وه، د هغې بستره پر اوږې وه. د پلار ته وویل دا مخکې ډزې نږدې نه وې. پلار یې ژبه په خوله کې واړوله راواړوله، راغونډ کړي نسوار یې څړپ تو کړل. زوی د مړ نه شه، که ستا بیا په یوه بوجۍ سره تر خولې ساه وخته. مومن کوڅې ته تېر شو، دته کوڅه لنډه معلومه شوه. د ګاونډي د کور مخې ته د برېښنا پایې ته ځیر شو. د سیمټي ستنې پر سر مرمۍ لګېدلې وه، په وسپنه کې نغښتې سیمټې راځړېدل، سیمان یې شکېدلې وه. پخوا به ډېر کله په دغه سیمانو کې د ده کاغذ بادونه نښتل. د کوڅې کوچنیانو د لارۍ زنځیرونه وشرنګول. روزي خان پټکه وکړه، د سپي مچانو غوندې یاست، له موټره لرې کېږئ نه. ماشومانو منډه کړه، بیرته له هغه بل لوري را وګرځېدل. روزي خان ډریور ته ور په غوږ شو، بیا یې مومن ته ورو وویل په دې ارجل برجلو پسې ګوره، څه تر تخرګ نه کړي، او له هغه دوا سره پام کوه. مومن په خندا یې 8 کلنه شین سترګې نجلۍ له اننګو کش کړه. نجلۍ لکه د ډزو ترهېدلې، سترګې یې رډې رډې راوختې، ټوپ یې کړل. مومن ورمخته شو چې په سر باندې یې لاس تېر کړي. دا په شا شوه. د روزي خان مزغه د دوا تر کارتن لاندې وه. په نیولې غږ یې ده ته وویل ژر کوه، ملا دې ماته ده. مومن نجلۍ ته وویل دغه غوټه خو هغه مخامخ کوره پورې یوسه. نجلۍ منډه کړه. مومن پر بسترې غېږ وګرځوله چې پلار به یې مال ننویست، دی به موټر ته ولاړ وه. چې دی به ننوت، پلار به یې مال ساته. ښځو کوټې جارو کولې. د مومن مور راغله، له دوی وغوښتل چې یو ځل د یوې کوټې شیان بیا د بلې او بیا د دوا کارتنونه خپل ځای ته یوسي. د درېیمې کوټې مالونه یې لا نه و ځای پر ځای کړي چې مومن خپل پلار ته ورغږ کړل ابا ابا پاچا صاحب راغی. روزي خان ګوتې پر تندې تېرې کړې، پاچا ته یې خولې ورښکاره کړې. کابل هماغه پخوانی کابل نه دی، ګرم شوی دی. صاحبه کار دې کړی. پاچا صاحب اول به دغه د دوا د خرڅېدو غم راته کوې. پاچا د مومن پر اوږه لاس کېښود، هغه به په قراره وشي. مومن ته یې په اړخ وکتل، بچو سترګې دې ژورې ژورې شوې، لار لکه چې ښه پارچه پارچه کړی. ډېر ستړي نه شو، خو په لارۍ کې چې ناس یې جمپونه یې ډېر وي. سړک هم جنګونو مات کړی، خو روزي خان په خوله کې ورولوېد. زب زب شو، خو شکر چې په خیر را ورسېدو. مومن د موټر باډۍ ته غاړه ور هسکه کړه. 2 وړې غوټې پاتې وې، هغه یې د کور دننه له وره سره کېښودې. پلار یې افغانۍ ورته ونیولې چې د خاورو تیل راوړي. بیا یې موټروان ته پیسې وګڼلې. کله چې روزي خان موټروان ته کلدارې ورکولې، د کوڅې کوچنیانو خیرات ته لاسونه اوږده کړل. د 2-3 ته د افغانۍ سلګون ونیو، هغوی کلدارې غوښتې. پاچا لوټې ته لاس کړ. کوچنیان خواره شول، خو بیا راټول شول. روزي خان د کور ور پرانیست، نارې یې کړې یو ګلیم او توشک پر چوتره واچوئ، پاچا صاحب دی. مېرمنې تر ژبې لاندې وغورېده او ویدې. لغړ بیا راغی، انګورې د خاورو تیل په اشټوپ کې واچول، خو خوله یې نه اخیسته. روزي خان ته یې سر ورغږ کړل، هغه اشټوپ پاچا ته راوړ. پاچا 5 زریز نوټ مومن ته ونیو. بچو ته ورشه څو پلتې راوړه، ورته وایه ایرانۍ راکړه، دا بدلې دي. روزي خان یې لاس ونیو. پاچا پیسې د مومن خواته ورغوزارې کړې. کلدارې هم ښې چلیږي، خو افغانۍ به نه لرئ. مومن د هغه پیسې وانخیستې، په پلتو پسې ووت. په کوڅه کې دوړې وې، خو شمال یخ لګېده. د یو پاخه کور 2م پوړ پیک لاندې کوږ شوی و. د بل کور اوسپنیزه دروازه مرمیو غلبیل غلبیل کړې وه. مومن ته یوې ډلې خیرنو ماشومانو رډ رډ وکتل، د لاس ورته خوځوه. هغوی لکه شرمیږي چې د سترګو پر سر یې مړوندونه ونیول. د دوکان قفسچې خالي ښکارېدې، مخې ته یې شمه بناسپتي غوړې ایښې وه. د خاورو د تیلو تیز بوی د دوکان له منځه راته. دوکاندار مومن ته پلتې ورمخته کړې، د ده پام نه و.
ناڅاپه ور پام شو، په جیبونو کې لاس ننویست چې پیسې راوباسي. دوکاندار ورته وویل آګا کلدار باشه هنوز خوب. مومن افغانۍ ورته ونیولې. د ترانې غږ جګ شو. د کابل کندهار پر پراخې لارې د طالبانو ډاډسنه تیزه تیره شوه او د فتح د کاروان ترانه له خپل غږ سره یوړه. د چای تر دمېدو څو وارې ور وټکېد چې مومن به وروت ماشومان وه. خیرات یې غوښت. ده به ځواب کړل. ګړس شو. روزي خان د خیر کې ناره وکړه. مومن په لاس کې نیولې خولۍ پر سر کېښوده. غړۍ یې اسکه کړه. غوږ یې ونیو. پاچا وویل اوله خطه هغه د قرهباغ سره ده. کابل امن امنیت دی. دا مینونه دي. له پانتون سره یو مرکز دی. باجه مې پکې رئیس دی. دغه مومن ته ګوره، هغه ته ګوره. پاچا د چای غړپ وکړ. ډېر ښه خلک دي. د ښار ماینونه ټولوي، بیا یو ځای ډز ورکوي. روزي خان د چای پیاله کلکه په مځکه کې ایښوده. ای یاره پاچا صاحب، تیر ځل چې راغلم یوه ورځ ګلکار نوی په هغه اخواتینۍ کوټې دستک اچول. ګړز و ګړوس شو. ساختې وارخطا کړم. ما ویل تا م ورته په کډه راځې، د دوا تجارت کوې. بیا استاد کار دغه د تا نکل وکړ چې په کمپنۍ کې ماینونه خلاصوي. پاچا ناشکن پیاله پورته ونیوله. له لاندې ورته وکتل. د دې خوشحال مینې ښې خوږې اوبه دي. ارمان دی چې د امنیت لږ ښه وای. مومن سترګې پورته کش کړې. تندی ګونځې ګونځې شو. ولې دې خوا ورته امنیت نشته؟ داسې غلا ملا خسدوزي مسدوزي کېږي. روزي خان پاچا ته د نسوارو کڅوړه ور واچوله. پاچا صاحب، غلا بیا کله په وطن کې نه کېده. په دې قرار پاکستان کې غله کم دي. دا زموږ تاسې په کم کې څو وارې غلا وشوه. هغه څه نومېده؟ هغه د تا د ترور زوی معلم صاحب جان محمد ګاونډی. هغه د تا تربور یادوم چې ما ته یې دوام په تورخم کې راتېره کړې وه. ګل روز. روزي خان په خندا وویل نن تا زموږ مال کابل ته رابار کړ، سبا ته یې د ده غلا وشوه. څه یې ترې نه وړي؟ روزي خان له ترموزه چای ور واچوه. له توشکه را مخکې شو. په ویړو شونډو یې کیسه پیل کړه. داسې و چې د شپې کټ کوڅې ته رایستی و. پکه یې ورته ایښې وه. خپله یې ویل یو وخت راویښ شوم، ګرمي مې شوې وه. ګمان مې وکړ چې برق تللی، خو لږ لږ شمال لګېده چې سترګې مې رڼې کړې. یو سړی راته له لرې د لاس پکې وهي. روزي خان د چای پیاله په سر واړوله. په خندا یې پسې وویل. هغه ویل ګلروز ښه یم چې سترګې مې خلاصې کړې. دغه د پکیوال منډه کړه. وډار شوم، پیرا یې وه که څه شی وه. پسې ومې کتل، په تیاره کې ورک شو. دغه د پیري ډار را سره و چې پام مې شو. دا خو ملګري پکې وړی، دی هم غل و. د دې لپاره چې زه له ګرمۍ راویښ نشم نو پکه یې راته واهه. پسې ور رحیمې کړه. ځای وچ ولا نه وه، مځکه وچ چاودې د سړی پکې ننوت. د پاچا کنډاسه خوله له خندا سره ولاړه. تاڼې ته به یې خبر ورکړی و. پولیس خپله غله دي. سار په جومات کې ټولو دغه سلا ورکړه چې تاڼې ته مه ورځه، پوس به دې کړي. صاحبه رښتیا تاسې خو په تورخم کې پولیسو په تنګ نه کړئ؟ پیسې واخیستې. څو؟ یو څه خو ښه ده چې ډېر مال تا را تېر کړی و. دوا ته یې پام نه شو. زنانه د دوا په کارتنونو ناستې وې. سخت چال تللی که نه، دوا بې پیسو نه پرېږدي. د مومن مور هغه د شهید میوند عکس لا را تېر کړی، په بستره کې یې ایښی وه. پاچا وخندل. مومن خوله ور ټوله کړه. پولیسو داسې پلار یې خبره ورقطع کړه. پاچا ته یې وویل ته مړه دا نسوار را دی خوا کړه. پاچا د نسوارو د کڅوړې سر ور تاو کړ. ده ته یې ور واچوله. ښه تور نسوار دي، په دې وطني شنو شمه نه ماتېږي. پاچا صاحب، تا چې زموږ مال را تېرو پیسې دې ورکړې؟ دومره خبره نه ده. روزي خان ترموز ته لاس کړ. چای شته؟ پاچا په پیاله لاس ونیوه. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، دا تور بنګړي ناول لومړی برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.